پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کچا سبابا او ادي ناراضه تللی دي جن ناراضه دي او دای را ولاړ سو دا دعا یې وویله بیا دا دعا څخه ما بعد ویلې ولی الله د دې ثوابونه زما بابا او ادي ته وربخشم د دې ثوابونه ز بابا او ادي ته وربخشم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د خپل بابا او د ادي حق چې دی هغه ادا کړي. لچا بابا ناراضه تللی دی د چا ادي ناراضه تللی دی ستا ډېر خلک ستا داسې بابا سته چې وصیت یې کړی دی زما پلانی زوی به زما جنازې ته نه راپرېږدئ. داسې ادي سته هغې وصیت کړی دی زما پلانی زوی یا زما پلانی لور به زما جنازې ته نه راپرېږدئ. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چا دا دعا وویله او بیا د دعا څخه ما بعد وویل چې د دې ثوابونه ز خپل بابا او ادي ته وربخشما. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله پاک به د دې دعا په برکت تا هغه جوړ کی چې د بابا او د ادي حق گویا تا ادا کړی دی. بابا ناراضه ادي ناراضه دواړه ناراضه دعا دی وویله ثوابونه دی وروبخشل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا گویا تا د خپل بابا او ادي حق چې دی هغه ادا کوي. د خپل بابا او ادي حق چې دی هغه تا ادا کوي. هغه دعا داسې ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العالمين له الكبرياء في السماوات ورب الارض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله العزمة في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الملك رب السماوات ورب الارض ورب العالمين وله النور في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. چا چې دا دعا یو وار وویلا بیا دا وویل چې الله د دې دعا ثوابونه زه خپل بابا او ادي ته وربخشم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د بابا او د ادي له حق تخلاص ولې گویا تا د بابا او د ادي حق چې دی هغه ور ادا کړي. ډېر خلک ستا عزیزانو یو یې نه دوی کېږي پر پیرانو ګرځه پر ملایانو ګرځه پر بزرګانو ګرځه ما ته دعاوې کوه ما ته یو تعویض راکه ما ته یو ذکر راورښیه ما ته یو دعا راورښیه. نه د ملا په تعویضه نه د بزرګ په وظیفه صحیح سلو په هیڅ شي نشي کېدلی. ولې وجه دا د بابا یې زیر کړی ادي زیر کړی بابا ناراضه جنې تللی ادي ناراضه جنې تللی بس هغه سزا الله ورته نیولې ده د فکر بله خواته دی چې یوه مې ندوې کېږي. ولې دې یوه ندوې کېږي تا پوښتنه کړې ده د بابا او د ادي یا نه مې ده کړې؟ ژوندي دي و ژوندي دي کله کله ورسره ویني و کله کله ورسره وینم. سبحان الله ته د بابا او د ادي سره کله کله ویني. ډېر خلک داسې سته مخې بله خواته دی په دماغ کې دا خبره نه ده چې ما بابا زیر کړی دی ادي زیره کړې ده. الله د تمام جهان د نعمتو دروازې را باندې بندې کړلې نو ورسه بابا راضي کا ورسه ادي راضي کا ورسه بابا ته دعا راته وکړه ادي ته دعا راته وکړه. هغه دعا به ستا دپاره د ټولې دنیا د دروازو د خلاصون سبب وګرځي. حضرت شیخ صاحب فرمایي رحمه الله وی یو سړی چې کلمه شریفه ووایي دا فورا عرش ته رسیږي عرش ته ډایرکټ هېڅ رکاوټ چې دی هغه نسته. او یو سړی چې کله بابا بددعا ورته وکړي یا دعا وکړي دغه دعا یا بددعا ډایرکټ عرش ته رسیږي هېڅ یو شی رکاوټ چې دی هغه جوړیږي نه. صحیح سلو د بابا او د ادي دغه دعا زه ملګرو ته وایم هغه بیا په سکرین باندې بیان کې موبایل کې رالی را سکرین باندې بیا دغه هغه سکرین شاټ واخلي دا دعا پسې ووایاست. که یو سړی ویله ما راضي و پروا نه لري راضي دي دعا ورپسې ووایه ګناه خو نه ده نور به راضي سي. الله پاک به د بابا او د ادي د حق خلاص کړي. الله پاک په هغه د غم او د پریشانۍ او د مصیبتو او د تکلیفو دروازې در باندې بندې کړي. الله په هغه د نعمتو او د خوشحالۍ او د خندا دروازې در باندې را خلاصې کړي.